د نور محمد تره نوم خو به ټولو اورېدلی وي. له سیاسته د باندې څومره پیژنئ. د ده کارونه د پښتو ادب او فرهنګ په ډګر کې څومره ارزښت لري. د ده د ژوند یوه ډېره مهمه خاطره به هم در سره شریکه کړو. نو له موږ سره پاتې شئ. له نن څخه 108 کاله وړاندې د غزني مقر ولسوالۍ د کمکۍ ناوې په سره کلي یوه بزګره او غریبه کورنۍ کې یو ماشوم سترګې پرانیزي او په نور محمد نومول کیږي. نور محمد له کوچنیوالي څخه د خپلو خلکو سختۍ او د ټیټې طبقې ناخوالې په خپلو سترګو ګوري. په روح روان یې ژور تاثیر کوي. په زلمیتوب کې کندهار کې له یوه شرکت سره کار پیلوي او بیا د همدې شرکت له نمایندګۍ سره د هند په ممبئی کې د منشي په توګه دنده پر مخ وړي. هلته د ورځې خپله دنده ترسره کوي او د شپې لخوا انګلیسي ژبه زده کوي. همدلته یې په فکر کې سوسیالیستي بڅرکې ځلیږي او له همدې فکر څخه اغېزمن کیږي. وروسته بیا د ژورنالیزم، ادب او نورو مهمو برخو کې هم دندې ترسره کوي. ترکه یې د لیکوالۍ په ډګر کې ناول او کیسه لیکنې ته مخه کوي او په پښتو ادب کې یو نوی فصل پرانیزي. سنګسار، د بنګ مسافري او د سپین په څېر ناولونه پنځوي چې د طبقاتي نابرابرۍ، فقر او ناانصافیو په اړه موضوعات پکې رانغاړي. د ده په کیسو کې د پښتني کلتور او فولکلور ژور اغیز ښکاري. د کلیو ساده باده ژوند، د بزګرانو او ساده باده کلیوالو ساده او له متلونو او اصطلاحاتو ډک ډیالوګونه، دودونه، عقاید، دعاوې، قراوې او ډیر نور څه. دی په ولسي ژبه داسې کیسې لیکي چې د ولسي وګړو له دردونو، بېوسیو او هیلو څخه لبریزې وي او فکر کوي چې لیکنې به یې خلکو ته د لارې مشال او د ویښتابه لامل وګرځي. د لیکنو سبک یې دومره ساده او په زړه پورې دی چې په لوستلو یې د انسان سترګو ته یوه پیړۍ وړاندې د غزني کلیوال ژوند درېږي. که څه هم د ده پر اثارو سیاسي سیوری پروت دی، خو د همدې سیوري لاندې د ولسي وګړو د ژوند رښتینی انځور ښکاري. ترکه په شخصي ژوند کې یو خندان او منظم سړی و. د نورو پښتنو په شان د شنو چایو ډیر شوقي او غوښه یې ډیره خوښېده. سهار وختي به یې ورزش کاوه او د شپې به یې تر ناوخته پورې لیکل کول. د هغه د کورنۍ ژوند په اړه ویل کېږي چې یوه میرمن یې درلوده، خو اولاد یې نه و، چې په میراث کې ترې سپین، د بنګ مسافري سړه، سنګسار، بې تربیته زوی، د بزګر لور او مچي پاتې شوي دي. د ترکې یو عجیبه خاطره. یوه ورځ نور محمد ترکی له خپل وراره سره پارک ته ځي. بادي ټوپک هم ورسره وي. په ونه کې یوه چوغکه ناسته وي. وراره یې مرغۍ ته اشاره کوي او ورته وایي: کاکا، هغه چوغکه ووله. ترکی چوغکې ته ګوري او ورته وایي: یا زویه، دغه چوغک هم ستا په شان ګلالي اولادونه لري. هغوی ته ډوډۍ برابروي. راځه یو بله نقشه به کښېږدو او په هغې به خپله نقشه پخه کړو. خو له بده مرغه چې د ده د واکمنۍ پر مهال ګڼ شمېر افغانان وربړېدل، بېګناه زنداني او تر خاورو لاندې شول، چې ګلالي اولادونه ترې لکه د چوغکې بچي پاتې شول. او د غویي له کودتا وروسته بیا افغانستان د ارامۍ اوږده ساه وانه خیستله. هغه ترکی چې پښتو کیسهییز ادب ته یې نوې ساه او رنګیني ورکړه، خو په خوني کودتا سره یې په هېواد کې د ناخوالو یو تور فصل هم پرانیست.